د دې ژبې په باره کې یعنې شریعت ډېر اهتمام دې له ورکړی دی، که قرآن راوالي او که د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه راوالي. لکه ګوره قرآن کې سورت بني اسرائیل کې الله څه وایي؟ وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن، ووایه زما بندګانو ته چې وایي دي هغه وینا چې کومه غوره وینا ده. ګډې وډې خبرې او بلې ژبو نه کړي، او نو بیا هغه څه وایي چې کوم د شریعت خلاف وي، نو بې پالتو خبرې کړي. په بل ځای کې الله وایي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، ایمان والو ویریږئ د الله نه او خبره چې کوئ نیغه خبره کوئ. دا د ژبې اهتمام دی، ځکه خبره ته به څه کې په لاسونو په ژبه باندې کې. رب العالمین د مؤمنانو شان ذکر کړی دی په سورة المؤمنون کې. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. یو صفت دا والذین هم عن اللغو معرضون، دوی د پالتو کارونو او خبرونو ځان لرې ساتي. مؤمن د خپل ژبه په پالتو خبرو کې نه استعمالوي. د قرآن کې شان د مؤمن ذکر شوی دی، او ځکه الله په قرآن کې یره هم ورکړې ده. دا یره هم دې دپاره ورکړې چې دا خلک ویرېږي د دې خبرې نه او دا ژبه په غلط ځای کې استعمال نه کړي. لکه ګوره الله قرآن کې څه وایي؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله وی ما په تاسو باندې دوه ساتونکي یا ساتنه کوونکي ملایک مقرر کړي دي چې هغوی ته ویل کېږي کرامن کاتبین، هغوی ته معلوم دی هغه څه چې تاسو یې کوئ. نو دا ژبه باندې چې ستا څه راځي او څه ویلی کېږي دا هم لیکلی کېږي، په دې کې یره پرته ده. او ډېر هسې موږ ډېر غافله خلک یو، پته نه چې په کوم مخ باندې به الله ته مخامخ کېږو. هسې چې دی کله نا کله داسې معمولي غونته کې دینداري ځان به سم دینداره کړو، نور زموږ د دیندارۍ حقیقت هغه الله ته اول معلوم دی او بیا موږ ته معلوم دی. چې حکومت راته معمولي غونته کې کیمره په لاره کې ولګوي او 100 روپاټۍ جرماني، نو په دې بازو باندې سم رپرپی راشي. دې بازو لا ګاډی سټارټ کړی نه او پټی را کړپ لږ لږ صبر خو وکړه چې لارې ته خو وځو. نه نه وایي اوس کیمرې لګېدي، نو کیمره خو په سوزي کې لګېدلي که دلته خو نشته کیمره. د 100 روپو د نقصان د یېرې د لاسه دی دا پټه د کور که چېرته دننه ګنجایش کېده کور کې هم تړله چې راولنه یې تړلې او ګاډي له راوتې 100 روپۍ ورته ګرانې دي. او رب العالمین ورته وایي ګوره زما د طرف نه 2 چوکیداران شتي هر ټیم دی بیا هم د الله نه یېرېږي او یو بل ته نصیحت هم وکړي ته په لاره خو روان یې خو د کیمرو خیال کوه او پلاني ځای کې کیمره او ځه کیمرې په ما باندې پړق وکړو، په موږ ټول یې کړی او په ما باندې خو څو ځایونو کې کړی ویې کو کړم. زه میسیج راغی موبایل کې په تا به جرمانه راغی، زه لاړم جرمانه مې ټکه کړه، بس اخوا څه شتي هېڅ هم نشته. لږه دنیا وګډه وډه شوه، الله به دې په ځای نور راکړي. دغه زما په نصیب کې نه وه، بس خبره ختمه شوه. زه دلته دا نه ویم چې ته د دغه څه خیال مه ساته چې کوم قوانین یې ښودي دي، خیر خو ساتي بس کې دا زموږ دپاره یې ښودی شوي، خو هسې ویم زموږ دا یره کې دلته موږ ته نقصان رسي دنیوي د یو کیمرې د لاسه او یو 2 ملایک مقرر دي د الله د طرف نه، او ښه موږ ته پته ده. او ځکه د سلفو کې بعضو نه دا خبره نقل دی که تا ته دا وویلی شي چې د باچا د طرف نه جاسوسان مقرر شوي دي او ستا دا خبرې هغه ته رسوي، ته به د باچا څه بد ووایې چېرته او جاسوسان پرېږده که ما درته دا ووایي چې ستا په دې موبایل کې ریکارډینګ کېږي ګډې وډې ونه وایه چېرته، والله که ته غږ هم وکړې او د حکومت بد هم ووایه چېرته، دغې ته یېرېږي چې موبایل کې ریکارډینګ کېږي او ښه ته په خپله خوله دا وایې چې زما د دې هر څه ریکارډینګ کېږي او الله ته الله سره هغه شتي او قیامت پر ورځ به ما ته ښیي او بیا هم د الله نه یېرېږي. دې کې زموږ دپاره یره دی چې الله وایي چې را ژبه په کنټرول کې ساته ګوره دا هم نوټ کېږي
او د الدين واضحه. الله وی ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. انسان چې کوم وینام د خلین روباسي کنه نو الله وی په دغه ټیم کې یو ساتنه کوونکی د الله تر طرف نه هغه په دغه ټیم دا خبره نوٹ کوي د دولي کې ته چې سوي وای خدایات ساته چې کوم څه چې ستا د خولې نه راوځي که نه دا ټول نوټ کېږي، کاغه د خیر خبره ده او کاغه د شر ده. رب العالمین په سورة النور کې دا خبره ذکر کړې ده ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. کم خلک چې په پاکو زنانو مؤمناتو باندې تهمتونه لګوي چیرې دا خراب ده، دا زناکار ده، دا داسې ده، دا دغه ده، لعنوا فی الدنیا والآخره، په دوی باندې لعنت ویلی شوی ده په دنیا او په آخرت کې، ولهم عذاب عظیم، او دوی له به الله دردناک عذاب ورکوي. مخکې الله څه وایي؟ یوم تشهد علیهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قیامت په ورځ به د دوی دا ژبه د لاسونه او د خپې په دوی باندې ګویي ورکوي. د ته چې په ژبه باندې څه وایې که نه دا ژبه په خپله د قیامت په ورځ الله ته دغه څه وایي چې تا پرې څه ویلي دي. نو ستا خوښه ده چې ته پرې ته څه کومه ګویي غواړې چې د ژبه یې د الله په مخ کې ورکړي هغه ستا مرضي ده. کله چې په عایشه رضی الله عنها باندې بهتان ولګېدو سورة النور کې الله د هغې خبره هم کړې ده. الله وایي إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. الله وی تاسو اوی په خپلو خلو او جبو باندې هغه څه چې تاسو سره پې علم نه، یعنې کومو خلکو چې دې کې خبرې کړې وي. الله ورته وی وتحسبونه هینا وهو عند الله عظیم. الله دا خبره خو تاسو ته وړه ښکارېده خو دا ګوره د الله په نزد ډېره غټه خبره وه. ډېرې خبرې موږ په دې ژبه وکړو دا موږ ته وړې ښکاري او ګوره د الله په نزد لوی جرم یې ګورئ. او موږ ټایم پاسې هسې ګپ شپ هغه خبره چې موږ یې وړه ګڼو هغه د رب العالمین په نزد غټه خبره وي. ټکي یره پرته دی چې ژبه په کنټرول کې ساته. او ذکر رسول صلی الله علیه وسلم وی صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث دی المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلمان هغه دی چې د هغه د لاس او د ژبې نه نور مسلمانان په حفاظت کې، یعنې وي چې نور مسلمانان صرف د هغه د لاس او خپې نه په حفاظت کې، د هغه د لاس نه او د هغه د ژبې نه. او د ژبې د نقصان دا ګورې د لاس نه کله زوروري صرف دا نه یو سړی نه نه زه چاله ضرر نه ورکوم، ما خو نه په چا باندې ګزار کړی دی، نه مې لا څوک په ټوپک ویشتی او نه مې چا سر له اوسپنه راچولې د اوسه پورې. نه یوازې دا نه دی، ستا دا ژبه چې د دې د لاسه چېرته یو مسلمان تنګ نه شي، او ستا د دې لاسه او خپو د لاسه یو مسلمان چېرته تنګ نه شي. او دا راته ووایم دا یاده که یعنې د ښایسته خبرې او ژبه کنټرول ساتل دا دومره اوچت ادب دی چې دا یوازې دې امت ته نه دی ښوی شوی، دا پخوانو امتونو ته هم الله ښولی دی. او په دې باندې په قرآن کې دلیل دی په سورة البقره کې الله وایي وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. الله وایي ما د بني اسرائیلو نه لوز اخیستی لا تعبدون الا الله چې بندګي به صرف د الله کوئ، وبالوالدین احسان او د مور پلار سره به ښه کوئ، وذي القربى د خپلوانو سره به ښه کوئ، والیتامى والمساکین او د یتیمانانو او مسکینانو سره به ښه کوئ، وقولوا للناس حسنا او خلکو سره به په ښایسته طریقې سره خبرې کوئ. ژبه په ښه طریقې سره استعمالول دا ادب یوازې الله موږ ته نه دی ښوولی، دی پخوانو امتونو ته هم ښوولی دی. او دا ژبه په ښایسته طریقې سره استعمالول دا اسلام هم دا ادب ښیي، عقل هم دا ادب موږ ته ښیي، سړیتوب هم دا ادب موږ ته ښیي، او فطرت کې هم دا ادب پروت دی. خو چې کله د یو سړي فطرت برابري دا دومره اوچت ادب دی.
او چې دا ادب پکې نه وي، که دی مولای، که دی عامي، که دی دنیوي سبق والی، که دی غریبي، که دی مالداري، که دی که تور او که سپیني، د ده هېڅ ادب او هېڅ عزت په معاشره کې نه وي. یو ملا دی، کتابونه یې ویلي دي او مدرسې نه هم فارغه ده او ژبه د ده هغه په ښه طریقې سره نه استعمالېږي، په ژبه باندې دی وایي هغه څه چې څه د الله د شریعت خلاف، اگر که دی ملا دی خو دته څه عزت نشته، ځکه چې ده کې هغه معروف مشهور ادب هغه په ده کې دننه نشته.